سلامونه وخت مو په خیر پښتو شو چینل ته ښه راغلاست. تازه خبر د NBC نیوز د خبر له مخې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پنتاګون او خپلو مهمو سلاکارانو ته په یوه ځانګړې ناسته کې امر کړی چې له د دې سخت مرض څخه د مخنیوي په موخه له افغانستان څخه ټول امریکایي ځواکونه راوایستل شي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا څه موده وړاندې هم ویلي وو چې موږ به په څو میاشتو کې ټول امریکایان له افغانستان څخه وباسو، خو تر اوسه یې کوم خاص امریکایان نه دي وباسلي. د پښتو شو چینل ګرانو مینوالو که تاسو زموږ ویډیوګانې او تازه خبرونه اورئ او خوند ترې اخلئ نو ویډیو لایک او شیر کړئ، زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د بلې تازه نوي ویډیو په هیله. مننه.